السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ډیرو درنو دوستانو ستړي مشئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. د آنلاین ممبر پروګرام یا زموږ آنلاین ویبینار کلاس ته خوشحاله راغلی، په دې هیله چې ټول به له خپلو کورنیو سره سوکاله او ارامه یاستئ. د الله تعالی په فضل له یوه دمې او ځنډ وروسته موږ او تاسې دغه خپل کلاس پیل کړو. نن مو لومړی کلاس دی. په دې کلاس کې زموږ موضوع د لمونځ اهمیت، د لمونځ ژباړه ده. راځئ د پروګرام تر اخره را سره مل اوسئ. انشاءالله چې په دې پروګرام کې به تاسې ډېر مهم موضوعات زده کړئ. دا پروګرام دوامداره دی. هڅه به مو دا وي چې په اونۍ کې یو ځل، که نه کېږي په 2 اونیو کې به یو ځل حتما دا پروګرام موږ دوامداره کوو او تاسو ته به یې لینک درلیږو د مایکروسافټ ټیمز له لارې. تاسې په دې پروګرام کې له موږ سره ګډون کولی شئ. پیلوو خپل پروګرام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد الصادق الوعد الامین. اما بعد، تر هر څه مخکې راځئ یو مبارک او ښکلی تلاوت اورو. له دغې دمې وروسته تاسې دغه تلاوت وګورئ، بیرته راستنیږو. انشاءالله دا پروګرام دوام لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بیرته ستړي مشئ دوستانو. تاسې دغه مبارک تلاوت کې ولیدل چې ښکلي او مبارک آیتونه وو، د لمانځه په اړه وو. موږ او تاسې به انشاءالله د دې ترجمه پیلوو. تاسې په دې آیت مبارک کې وګورئ. دا د سورة المؤمنون لومړي آیتونه وو چې په دې مبارک آیتونو کې الله پاک فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون. په باوري ډول مؤمنانو بری موندلی یا مؤمنانو بری ومون. کوم مؤمنانو بری موندلی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، هغه کسان چې په خپلو لمونځونو کې دوی عاجزان دي، عاجزي کوي یا په خشوع و خضوع باندې خپل منځونو ته دوام ورکوي. او دغه لمونځ کې چې دوی کوم حالت لري د عاجزۍ دی، یا په ډېر آرامش باندې په ډېر ښه شکل باندې دوی لمونځونه کوي. والذین هم عن اللغو معرضون، او هغه کسان چې له عیش او عبثو او ناکارو کړنو څخه مخ اړوونکي دي. یعنی دوی په حقیقت کې دغه څو صفات چې بیانوي دا د مؤمنانو صفات دي چې بیانوي.
مؤمنان کوم صفات لري. بیا په آخر کې اصلي خبره د دې آیتونو واضح کیږي. هغه محتوا چې موږ د دې ټاکلې ده، د دې آیتونو راخیستې ده، هغه د لمدې لمونځ په باره کې ده. الله پاک وایي چې قد افلح المؤمنون، په حقیقت کوم مؤمنانو بری ومون. کوم مؤمنانو دای صفات دي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه مؤمنان چې په خپل المنځونو کې دوی عاجزي کوونکي یا عاجزان دي. والذین هم عن اللغو معرضون، هغه کسان چې عبث او ناکاره کارونو مخړونکي دي. والذین هم للزکات فاعلون، هغه کسان چې دوی زکاتونه ورکوي، د زکاتونو ورکوونکي دي. والذین هم لفروجهم حافظون، هغه کسان چې د خپلو شرمځایونو یا د خپلو شرمګاهو ساتنه کوي، حلالو باندې کاروي، حرامو باندې نه کاروي. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، پرته له خپلو میرمنو یا له خپلو غمینځو چې پر هغو باندې جنسي نږدېوالي سره دوی پړ کېدو وړ نه دي. یعنې دغه ټوله جنسي غریزه او د هر څه چې لري دا یوازې په خپله دوی هغه حلالو لارو باندې کوي چې خپلې میرمنې دي او نور وینځې دي او نور هغه څه چې دوی ته حلال دي، هغې کې د خپل شهوت کوي، د خپل شهوت په پاکو لارو باندې کوي. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، البته که څوک له هغې پرته نور څه وغواړي، یعنې لغدا او حدودو چې دغوی ته ټاکل شوي دي دوی زیاتې کوونکي دي. په حقیقت کې لږ دی که کله په خاړه دوی زیاتې کوونکي په ډله کې راځي او له حده تېرېدونکو له ډلې حسابېږي. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، او هغه کسان چې د خپلو امانتونو او ژمنو یا تړونونو لحاظ ساتي، پام کې ساتي. هغه تړون چې الله پاک سره کړی چې خپل دغه شهوت او دغه غریزې بل ناروا کې نه کاروي، دوی به زکات ورکوي، دوی به امانتونه ساتي. په حقیقت کې دوی په دغه کې څه دي؟ د دې پام ساتي. والذین هم على صلواتهم یحافظون، هغه کسان چې بیا یې تکرار کو د لمونځ خبره، هغه کسان چې د خپلو لمونځونو ساتنه کوي، یعنی مداومت کوي په لمونځ باندې، همیشه لمونځ کوي، قضا کېږي ته نه، هر کار نه لمونځ ته لومړیتوب ورکوي. نو کله چې دا ټول شرایط موږ ولوستل، دا ټول هغه کټګوري د مؤمنانو صفات بیان کړل، په پایله کې څه دي؟ اولئک هم الوارثون، همدغه مؤمنان په خپله وارثان دي. د څه شي وارثان دي؟ الذین یرثون الفردوس، هغوی چې په میراث وړي فردوس، جنت. یعنی په حقیقت کې دوی چې کله هم فیها خالدون، دوی به همیشه په دغه فردوس جنت کې همیشه یا دوامداره هملته وي. یعنی په حقیقت کې موږ او تاسې وګورو الله پاک دغه ټول صفات چې د مؤمنانو بیان کړل، دا څه دغه صفتونه وو چې دوی دغه صفتونو دغه عملونو چې دوی کوي د دې په بدل کې فردوس جنت په میراث باندې وړي. دغه فردوس جنت چې دوی په میراث باندې وړي د کومو کارونو په خاطر دي چې دوی امانت ساتنه کوي، د خپلو شرمګاهو ساتنه کوي، زکات ورکوي، او په خپل منځونو کې دوی مداومت کوي، پابندي پې کوي او د خپل منځونو ساتنه کوي. اوس راځو د لمونځ ژباړې ته. موږ او تاسې خبره کړې وه په پیل کې چې اکثر انسانان په دې دنیا کې هغه اوسط ډول د افغانانو ژوند چې دی هغه تقریبا 80 کاله، هغه د ژوند اوسط د هر چا ژوند شمیرلی او بیا یې اوسط ورته راایستی دی. په افغانستان کې خصوصا او په دغه اوسنۍ نړۍ کې ډېری خلک 80 کاله شاوخوا یا 70 کاله شاوخوا ژوند کوي. که هر انسان نه پوښتنه وکړي چې څو کاله عمر دې کړی دی، حتمن به درته وایي چې یا له 100 به بره وي، له 100 به ښکته وي. که ته له دوی نه پوښتنه وکړي چې په دومره وخت کې تا د لمونځ ژباړه زده کړله، ځواب به درته منفي وي. یعنې ډېر د افسوس او د تعصف ځای دی چې یو انسان 70 کاله 80 کاله ژوند کوي، اجل پرې راځي
له دې دنیا کوچیږي، قبر ته ځي، خو په دومره موده کې په لسګونه کلونو کې دی دومره په ځان باندې کار نه کوي چې حد اقل هغه د لمونځ ژباړه او معنا زده کړي. هره ورځ ټول مسلمانان خصوصا زموږ او ستاسې خلک 5 وخته لمونځ کوي، 5 وخته دغه فریضه ادا کوي، خو 5 وخته دوی نه پوهېږي چې څه وایي. لمونځ په حقیقت کې له الله تعالی سره مکالمه ده، الله تعالی ته دعا کول دي، الله تعالی سره راز و نیاز دی، له الله تعالی مرسته غوښتل دي. لمونځ بل نوم دعا ده. صلات ورته ځکه وایي چې صلات په حقیقت کې دعا ده. موږ او تاسې چې له پیله شروع وکړو تر پایه پورې ټول دغه لمونځ دغه الفاظ له الله اکبر نه شروع چې لمونځ ته داخلیږو، موږ په هغې باندې قامت کوو تر اخره پورې چې سلام ګرځو، ټوله مکالمه ده، دعاګانې دي، له الله تعالی مرسته غوښتل دي، د الله تعالی حمد بیانول دي، د الله تعالی لویي بیانول دي. یعنی علما وایي چې کله تاسې لمونځ وایې، هر کلمه چې وایې په دې باندې فکر کوئ، تدبر کوئ، تعمق پکې کوئ چې زه څه وایم، چاته ولاړ یم، دومره لوی ذات په مقابل کې زه ولاړ یم چې د اسمانونو او د ځمکې مالک دی. خو دا د افسوس ځای نه ده چې حد اقل په دې نه پوهېږم چې څه وایم، یعنی د الله تعالی وایم چې الله اکبر، خو نه پوهېږم چې یعنی الله اکبر یعنی څه. د همدې دپاره موږ دغه د خپل آنلاین ممبر کلاس، آنلاین کلاس یا پروګرام پیل په لمونځ باندې وکړو. زموږ او ستاسې په ژوند کې تر ټولو مهم عبادت له کلمې وروسته چې موږ په اسلام ته داخلیږو لمونځ دی. دویم مهم رکن د اسلام شاعري عبادتونو کې لمونځ دی. کله چې انسان لمونځ کوي په معنی نه پوهېږي، له الله تعالی سره خبرې کوي، په داسې حال کې نه پوهېږي چې څه وایي. نو په همدې خاطر باندې موږ دغه خپل پروګرام د لمونځ ترجمه یا د لمونځ ژباړه وټاکو، پیل مو په همدې وکړو. انشاءالله دا پروګرام به دوامدار وي، نور مهمې برخې به پکې راځي، نور مهم پروګرامونه به پکې راځي، مهم د عقایدي مسایل به پکې بحث کوو په دې آنلاین کلاس کې، نور مسایلو په اړه به پکې بحث کوو، قضا او قدر به پکې بحث کوو، فکری برنامه به پکې ټاکو. انشاءالله هڅه به مو دا وي چې هفته کې یو پروګرام وکړو چې تاسو هم ستړي نشئ او موږ هم ورته رسیدګي وکړی شو. که هفته کې مو یو پروګرام نشو کولی، 2 هفتو کې به یو پروګرام حتما کوو انشاءالله. ښکلي موضوعات به درته راټولوم په دې آنلاین کلاس کې چې په وړیا ډول دی تاسو ته ستاسو نورو دوستانو ته به یې رسوو، کورنیو سره په ګډه دا پروګرام وګورئ. له دې ټکنالوژي چې نن موږ لرو دا باید استفاده ترې وکړو، د کلاسونو ته نور خلک هم را دعوت کړئ. د آنلاین ویبینار د یوازې په خپلو موبایلونو، لپټاپونو، نورو کې کولی شئ چې د پروګرام کې تاسې ګډون وکړئ. انشاءالله چې دا به یو مهم د دین د تعلیم کلاسی او ستاسې نه مې هیله دا ده چې نور دوستان ورته دعوت کړئ چې تر څو تاسې هم په دې ثواب کې شامل شئ. راځئ راستنیږو د لمونځ ژباړې ته. په سکرین باندې تاسو ته ښکاري د لمونځ ژباړې پیل دی. موږ او تاسې چې لمونځ کوو، وروسته بیا انشاءالله په تفاهم سره به د لمونځ نور مهم موضوعاتو باندې بحث کوو، نور دینی مهم احکام چې موږ او تاسې پکې باید ډېر څه زده کړو هغه به انشاءالله تعقیبوو. همدا اوس موږ او ستاسې آنلاین کلاس کې ځینې دوستان ګډونوال شته دی، په دې هیله چې زموږ غږ به تاسې ټولو ته سم درځي. موږ او تاسې چې کله لمونځ پیلوو، هر لمونځ چې نفل که فرض او که سنتي، لمونځ په تکبیر باندې لمونځ ته موږ داخلیږو چې زموږ او ستاسې تکبیر دی الله اکبر. کله چې موږ او تاسې الله اکبر ووایو، غوږونو ته مو لاس وروړ، موږ او تاسې لمونځ کې داخل شو. په دې وخت کې موږ او تاسې ته لازمي ده چې د دنیا جنجالونه، ستونزې، ټول هغه مشکلات، تشویشونه چې لرو ټول باید پرېږدو. موږ چې کله وایو الله اکبر څه معنا؟ الله پاک لوی دی، له انسانانو، له دې کائناتو، له جنجالونو، له مشکلاتو، له هر څه الله پاک لوی دی. موږ داسې ذات ته پناه وروړو، داسې ذات ته ودرېدو په جانماز باندې چې تر هر څه لوی دی.
کله چې دا موږ وایو باید عملی ثابت کو په دې لمونځ کې، په دې معنی چې باید د دنیا تجارتونه، د دنیا قصې، د دنیا تشویشونه، د دنیا کارونه، معاملې ټول یوې څنګ ته پرېږدو، راشو د الله پاک حضور ته ودرېږو. الله پاک هغه ذات چې د اسمانونو، د ځمکې او د ټولو کائناتو مالک دی. الله اکبر، یعنی تر هر څه الله پاک لوی دی. او زه عاجز بنده الله پاک ته درېدلی یم، زارۍ ورته کوم، دعاګانې کومه چې الله پاک زما په ژوند کې بدلون راولي. قرآن کریم کې آیت راځي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، لمونځ له فحشا، له نارواو، له بدو کارونو انسان منع کوي. یعنی ډیر خلک وایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، موږ ډیر انسانان وینو چې لمونځ کوي، په جمع کې حاضري، خو د په ژوند کې د لمونځ خاص تغییر نه راولي. یعنی هغه فحشا کوي، غیبت کوي، ګناه کوي، منکرات باندې عمل کوي. پوهیږئ ولې؟ ځکه چې موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمات ادا کوو په معنی نه پوهیږو، لمونځ کوو، ضربه‌یي لمونځ کوو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وایو. راځئ د لمونځ زده کړو. یعنی د یوې ورځې خبره ده، یعنی دغه نن کلاس کې انشاءالله موږ او تاسې به د دې کلاس په پای کې لمونځ زده کړو، معنا یې زده کړو، دا بار بار تکرار کوي، له ځانه سره دا جملات، دا کلمات تکرار کوي. که چېرته مشکل لرئ موږ ته مسیج وکړئ، انشاءالله دا آنلاین دغه چې موږ جوړ کړی دی د سلایډ، دا به در سره شریک کړو. دا کلمات حفظ کوي. ټول یوه ورقه نه راځي چې ټول راټول کړي. نو آیا یوه ورقه د دې وړ نه ده چې موږ او تاسې په 100 کلونو کې یا 80 یا 100 یا 10 هر څومره چې ژوند کوو دا زده کړو؟ نو راځئ نن یې زده کوو انشاءالله. الله اکبر، یعنی الله پاک له هر څه لوی دی. په دې سره زه لمونځ ته داخل شوم. په پیل کې مخکې لیدی چې هر څه وایو، موږ او تاسو وایو چې سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. سبحانک اللهم یعنی پاکی ده ای رب تعالی را. څنګه پاکی ده ای رب تعالی را، ته سپېڅلی، ته پاکې. سبحانک اللهم، پاکی ده لوی رب تعالی را. وبحمدک، او ته د صفت لایقی، یعنی هر نیک صفت چې ده، اسماء الحسنا چې دي، نیک صفتونه چې دي، دا ټول ستا دي، ته یې لایق. بل څوک په دې دنیا کې دومره د صفاتو لایق نه دی لکه جبار، قهار او کریم او رحیم او غفور، او د ټول صفتونه تا ته ځانګړي دي، یوازې ستا دي. بل داسې څوک نشته دی چې د دې صفاتو لایق، ته یوازې د دې صفاتو لایق. وتبارک اسمک، او برکتی دی نوم ستا. دا ستا نوم کې برکت دی. زه چې ستا نوم کله اخلم، ذکر د عبادت دی، زړه ته مې پې سکون راځي، په مال کې مې برکت پیدا کېږي، په ژوند کې مې برکت پیدا کېږي، په حال او عیال کې مې برکت پیدا کېږي. ته ستا نوم برکت دی، د برکته ډک دی. زه چې کله ستا نوم اخلم عبادت کوم، او ستا په عبادت باندې زما ژوند کې، مال کې، اولاد کې او هر څه کې برکت راځي. وتعالی جدک، او ستا شان ډېر زیات لوی دی، یعنی داسې بل لوی شان والا څوک نشته، یوازې ته. ولا اله غیرک، او نشته د عبادت وړ بل څوک پرته له تا نه، یوازې ته چې د عبادت وړ، بل څوک نشته دی. وروسته دی نه چې موږ او تاسې سبحانک اللهم خلاص کو، ورپسې باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ووایو. اعوذ بالله یعنی زه پناه وړم الله پاک ته، په الله تعالی باندې پناه وړم، یعنی الله پاک ته د الله پاک مرسته غواړم. د څه په مقابل کې؟ من الشیطان الرجیم، له شیطان راټلی شوي نه، هغه شیطان چې زما او ستا په خاطر، زما او ستا د نیکه په خاطر، آدم علیه السلام په خاطر باندې له الله پاک له خپل درباره، له درګاه نه وشړو، ځکه چې د الله پاک حکم یې ونه منو. زما او ستا نیکه آدم علیه السلام ته د سجده ونه کړله، همدې خاطر باندې الله پاک وشړو. اعوذ بالله د هر کار په پیل کې چې تاسو کله الله پاک ته پناه وړئ له شیطانه، هغه کار به مو سپېڅلی او ډېر آرام وي. کله چې تاسو لمونځ کوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي،
له هر څه نه به مو ذهن راټولیږي او په لمانځه باندې به مو تمرکز ډیریږي، په لمانځه کې به مو وسوسه نه وي، په لمانځه کې به مو دنیایي تشویشونه نه وي، خاص په حضور قلب باندې به الله پاک ته تاسو عبادت او لمونځ کوئ. اعوذ بالله پناه وړم الله پاک ته من الشیطان الرجیم، له شیطان راټلی شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نامه د الله. چې کله مې د الله په نوم شروع وکړه نو بیا څه دی زما لمونځ خشوع خضوع حتما باید پکې، خو باید پوه شم چې څه وایم. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نامه د الله الرحمن چې عام ډول باندې په ټولو انسانانو باندې مهربان دی، الرحیم چې په ټولو مسلمانانو باندې په خاص ډول باندې په مسلمانانو باندې مهربان او رحیم دی. اعوذ بالله و بسم الله وروسته موږ تاسې مکلف یو چې په لمانځه کې الحمدلله ووایو، سورة فاتحه ووایو، ځکه چې کله موږ په لمانځه کې سورة فاتحه ونه وایو، حدیث شریف کې راځي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، المنز نه دی د چا نه قبلیږي، المنز نه دی حساب هغه څوک چې سورة فاتحه ونه لولي. سورة فاتحه کې موږ تاسې په پیل کې وایو چې الحمدلله رب العالمین، الحمد ټول استاینې خاص الله لره دي، رب العالمین چې پالونکی، روزي ورکوونکی، ساتونکی، تنظیمونکی د ټولو عالمیانو دی، تقدیر ټاکونکی او بالاخره د ټول عالم پالونکی دی. الرحمن چې په عام ډول باندې مهربان دی، الرحیم په خاص ډول باندې یعنی په حیواناتو، په نباتاتو، په کافر، په مسلمان، په ټولو باندې مهربان دی. الرحیم په خاص ډول باندې مهربان دی، له حده زیات مهربان دی. مالک یوم الدین، پالونکی د ورځې د جزا دی. دلته اوس خبره راځي چې موږ الله پاک ته اوس راز و نیاز شروع کوو. ایاکه ای ربه خاص ستا، نعبدو موږ عبادت کوو، ایاکه یعنی له هر څه نه موږ بې پروا شو، خاص ستا عبادت کوو. و ایاکه او خاص ستا یعنی یوازې ستا، نستعین مرسته غواړو، یوازې ستا عبادت کوو. ایاک نعبدو خاص ستا عبادت کوو، و ایاک نستعین او خاص له تا نه مرسته غواړو. کله چې موږ مرسته غواړو د مرسته په څه دپاره غواړو؟ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا موږ ته هدایت وکړه، ای لویه ربه موږ ته لار وښایه، اهدنا موږ ته هدایت وکړه. الصراط المستقیم د لارې نیغې، کومه لار ده؟ هغه لار چې د اسلام لار ده، هغه لار چې مستقیمه ده، نیغه ده، د دینداری لار ده، د الله پاک لار ده، کږوالی پکې نشته دی، نیغه لار ده. صراط الذین، لار د هغو کسانو، کومه لار مستقیمه لاره کومه ده؟ د هغو کسانو لار ده، صراط الذین د هغو کسانو لار ده انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی، تا په هغو باندې نعمتونه ورولي دي چې د اسلام نعمت دی، ښه ژوند دی، سکون دی، آرامش دی او دا نور ټول شیونه پکې راځي، دا نیغه لار ده. غیر المغضوب، نه لار د هغو کسانو چې تا پرې غضب کړی دی، هغه چې تا پې قهر و غضب کړی چې بني اسرائیل دي، نور هغه مسیحیان دي، نور هغه خلک دي چې ستا له لارې بېلارې شوي دي او تا پرې غضبونه کړي دي. ولا الضالین، او نه لار د هغو کسانو چې تا په هغوی ګمراه کړي دي یا بېلارې کړي دي. کله چې مونږ او تاسې دغه الحمدلله ووایو، په آخر کې لازمي ده چې آمین ووایو، یعنې څه معنی؟ چې ای ربه زموږ دعا قبوله کړه. کله چې مو الحمدلله خلاص که او تاسې لازمي ده په موږ او تاسې باندې چې د قرآن کریم څو لنډ آیتونه چې موږ او تاسو ته زده دي هغه ووایو. مثلا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یا نور سورتونه. که چاته قرآن نور زده ټول هره برخه د قرآن راخلی، څو آیته
حداقل باید یو اوږد آیت یا 3 کوچني آیتونه د الحمدلله وروسته ووایو. دا لازمي واجب ده. زما وړاندیز به دا وي چې تاسې د قرآن کریم وروستي 10 آیتونه حفظ کړئ. که ډېر نشئ کولی حداقل 10 سورتونه باید حفظ کړئ، خو له معنا سره. که غواړئ د قرآن کریم د سورتونو د وروستۍ پارې یا د وروستۍ سپارې د سورتونو معنا او ژباړه زده کړئ، موږ مخکې دغه ترجمه کړې ده. زما په یوټیوب چینل کې شته دی، فیسبوک باندې هم خپره شوې وه. فیسبوک کې به درته لټول سخت دي. په یوټیوب باندې پلیلیست ته تللی شئ، هلته د قرآن کریم پښتو ژباړه ده چې موږ په تیره روژه کې هغه برنامه ثبت کړې وه. هلته تاسې کولی شئ دغه د قرآن کریم وروستي 10 آیتونه د هغې ژباړه هلته وګورئ. دلته ما د نمونې په شکل قل هو الله احد یا سورت اخلاص راخیستی دی. قل هو الله احد چې موږ تاسې ډېر خلک هم دا قل هو الله احد په لمانځه کې وایي. قل ووایه هو الله احد، الله پاک یو دی. الله الصمد، الله پاک بېنیازه دی، هیڅ چا پروا نه لري او نه له چا تمه لري. لم یلد، نه څوک ورڅخه زیږېدلی دی، ولم یولد، او نه دی له چا زیږېدلی دی. نه له الله پاک نه څوک زیږېدلي او نه الله پاک څوک زیږولی دی. ولم یکن له کفوا احد، او هیڅ څوک د الله پاک سیال او شریک او کفو یا سیال نه دی. کله چې موږ تاسې صورت خلاص کو مستقیم ځو رکوع ته. په رکوع کې موږ تاسې 3 وارې سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم وایو. زه چې کله دا کلمات ادا کوم په دې معنی چې چیرې تاسې دغه تلفظ نه زده، د تلفظ یې ځان سره زده کوئ. سبحان ربی العظیم. سبحان پاک او سپېڅلی دی، ربی رب زما، العظیم چې ډېر ستر دی، ډېر لوی دی، شان شوکت دی، قدرت دی، هر څه لوی دی. سبحانه پاکی ده، پاک او سپېڅلی دی. ربی رب زما، او ستا رب چې کله ته لمونځ کوې ربی العظیم، زما او ستا رب ډېر سپېڅلی، پاک او لوی دی. کله چې 3 وارې موږ دا ووایو سمع الله لمن حمده، الله د ستایونکي خبره اوري. یعنی کله چې ته د الله پاک دغه ستاینه کوې چې سبحان ربی العظیم، کله چې ته خپله پاس رکوع نه ودرېدې بیرته همدا وایي چې سمع الله لمن حمده، واورېد الله پاک د ستایونکي خبره، یا سمع واورېد الله پاک، سمع الله واورېد الله پاک لمن د هغه چا حمده چې ستاینه یې وکړه د الله پاک. ورپسې ربنا، ای رب زموږ، ولک الحمد یا لک الحمد، تا لره یوازې تا لره دي تعریفونه، حمد، ثنا او ستاینې. ربنا ای رب زموږه، ولک او ستا دپاره دي، ستا دي، الحمد ټول هغه ثنا او صفات او ستاینې چې دي. دې پسې مستقیم ځو سجدې ته. په سجده کې موږ وایو چې سبحان ربی الاعلی، پاک او سپېڅلی دی رب زما چې ډېر لوړ دی. سبحانه پاکی ده، ربی رب زما لره، الاعلی چې ډېر لوړ شان او شوکت لري. دې نه وروسته موږ او تاسې ځو قعدې کې. یعنې کله چې مو سجده وکړه بېرته کېناستو. سجده 3 ځله په سجدې کې مو دا تکرار کړو چې سبحان ربی الاعلی، پاکی ده زما رب لره. راځو کینو په اتحیاتو باندې. مثلا دا خو هر رکعت کې تکراری کېږي. اوس راځو موږ دا اتحیاتو کې کله چې مثلا 2مه قاعده کې، اوله قاعده کې اتحیات تر نیمه وایو، تر اشهد ان لا اله الا الله خلاص شو، اللهم صل نه وایو جګېږو. بل آخري قاعده کې موږ تاسې آخري قاعده لولو چې دواړه تکراریږي. هغه څه چې ډېر تکرار شوي هغې نه مخنیوی کړی دی د دې په خاطر چې پروګرام ډېر اوږد نه شي. التحیاتو بیا ټول تعریفونه او ټول عبادتونه او ټول هغه څه چې ما په دې لمانځه کې وکړ یا زه یې کومه لله خاص الله لره دي. والصلاة او عبادتونه زما، المنځ زما، والطیبات
او دغه نیک کارونه چې زه کوم، نیک خبرې چې زه کوم او څه شی چې نیک دي دا ټول د چا دپاره دي؟ الله پاک دپاره دي. التحیات ټول تعریفونه لله الله پاک لره دي. والصلاة او عبادتونه والطیبات او پاک خبرې دا چا دپاره دي؟ الله پاک دپاره دي. السلام علیک سلام دی وي پر تا باندې ایها النبی ای د الله پاک نبی. السلام سلامتی دی وي په تا باندې ایها النبی ای د الله پاک نبی. ورحمت الله او پر تا باندې دی وي د الله رحمت وبرکاته او برکتونه د الله پاک په تا دی. السلام علینا او سلامتی دی وي په مونږ باندې. یعنی بهترینه دعا هغه ده چې په درود شریف پیل شي د الله پاک په ستاینه، بیا درود شریف، بیا ځان ته دعا وکړي، بیا ټولو مسلمانانو ته دعا وکړي چې ټولو مسلمانانو ته دعا وکړه هغه ستا په حق کې هغه دعا قبلیږي. یعنی لمانځه تحیات کې قاعده کې دا ټول تکراریږي، دغه د دعا اصول پکې ټول مراعات کېږي. ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته درود پې وایي، په ځان باندې سلامتی وایي او په ټولو د الله تعالی په ټولو نیکانو بندګانو باندې ته درود او سلامتی وایي. السلام علینا سلامتی دی وي په مونږ باندې وعلى عباد الله او د الله تعالی په بندګانو باندې ټولو بندګانو باندې الصالحین چې نیکان دي. اشهد شاهدی ورکوم زه الله اله چې نشته بل هیڅ د عبادت وړ معبود یا معبود الا الله مگر یو الله پاک دی. د عبادت وړ دی یو الله پاک، بل څوک نشته دی. و اشهد ان او زه شاهدی ورکوم موږ تاسې هر ورځ د دې کلمې په ویلو باندې خپل ایمان تازه کوو. هر ورځ 15 وخته په هر رکعت کې یو ځل، په هر څو رکعتونو کې 2 وارې قاعده کې یا 2 رکعتي لمونځونو کې یو وارې، په 4 رکعتو کې 2 وارې کینو او همدا وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واشهد او شاهدی ورکوم ان محمدا چې بشکه پرته له شکه محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله پاک بنده ده، ورسوله او د الله پاک پیغمبر رسول او استازی ده. ورپسې درود شریف اللهم صل علی محمد، یا الله رحمت نازل کړه، درود نازل کړه علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، په خپل خوږ او محبوب پیغمبر باندې، وعلى آل محمد او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کورنۍ او آل باندې. کما لکه څرنګه چې صلیت تا نازل کړي دي دغه برکتونه او دغه درود او دغه ټول رحمتونه علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې، وعلى آل ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام په کورنۍ او آل باندې اولادونو باندې. انک بشک ته چې ای رب حمید مجید ستایل شوه او تمجید شوه یا لوی. اللهم بارک علی محمد، یا الله برکت نازل کړه پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل او اولاد باندې، دغه په کورنۍ او نورو یارانو باندې. کما بارکت لکه څنګه چې تا برکت نازل کړی وو علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې، وعلى آل ابراهیم او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې. انک حمید مجید، بشک ته چې ستایل شوی او لوی. اوس نو راځو آخري دعا ته، بهترینه دعا. اللهم ربنا ای رب زموږ آتنا راکړه موږ ته په فی الدنیا په دنیا کې حسنه نیکی ښه ژوند، وفي الآخرة او راکړه په آخرت کې مونږ ته حسنه نیکی. یعنی د مسلمان ځانګړنه دا ده د مؤمن چې دواړه غواړي، هم دنیا غواړي هم آخرت غواړي، خو کافر یوازې دنیا غواړي آخرت نه غواړي، بیا په دوی ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته ده. وقنا عذاب النار او وقنا او وساته مونږ عذاب النار اور د دوزخ نه. کله چې دا مون خلاص کو السلام علیکم ورحمت الله، سلامتی او د الله رحمت دی پر تاسو. السلام علیکم ورحمت الله، تو طرف ته سلام ګرځو، زموږ استاد لمونځ خلاص شو.
ان شاء الله دا زده کړئ تاسې به هره ورځ له مونځه خوند اخلئ. کله چې لمانځه نه فارغېږئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه دا وه چې یو وارې به الله اکبر وایه، بیا به 3 وارې استغفر الله استغفر الله استغفر الله وایه. کله چې بیا دا خلاص کو بیا به ویل چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، دا به وایه. بیا به فرض لمانځه پسې وروسته که څوک یو وارې هر فرض لمانځه وروسته یو وارې آیت الکرسي حتما وایه. حدیث شریف کې راځي چې کله فرض لمانځه نه وروسته تاسې آیت الکرسي وایئ، که د بل لمانځه پورې تاسې له دې دنیا رحلت کوئ وفات کېږئ یا مؤجل راځي مستقیم به جنت ته ځئ. استغفر الله څه معنی؟ زه د الله نه بخښنه غواړم. استغفر الله، الله نه بخښنه غواړم. استغفر الله، الله نه بخښنه غواړم. الله اکبر، الله پاک لوی دی. یو ځل بیا وایو اللهم انت السلام، ای الله ته سلامت یې. سلامت ستا نوم دی، ستا نوم سلام دی. تا ته چې چا پناه دروړه هغه سلامتی ترلاسه کوي. ومنک السلام، او سلامتی ستا له اړخه ده، ستا له طرفه سلامتی ده. که مونږ سلامتی ترلاسه کوو هر څه چې هغه ستا له لورې مونږ ته راځي. تبارکته، ته د برکت څښتن یې. یا ذا الجلال والاکرام، ای د لوی عزت او وقار څښتنه. محترمو دوستانو، انشاءالله چې په دې پروګرام کې به مو د لمانځه په اړه مهم موضوعات زده کړي. د مهمه پکې تر ټولو د لمانځه هغه ژباړه او طریقه ده. کوشش وکړئ چې خپل منځونه، خپل کوم عبادات چې کوئ لږ وکړئ، خو له معنا سره پې ځان پوه کړئ. کله چې لمونځ کوئ په دې حد اقل ځان پوه کړئ چې څه وایئ. بیا له هغې وروسته دغه لمونځ به تاسې له فحشا له منکراتو راستنوي، ستاسې په زړه کې به سکون وي، لمونځ به مو په خوشو او خضوع باندې. انشاءالله چې زموږ او ستاسې دغه پروګرام به دوام کوي. آینده کې را سره نور دوستان هم دعوت کړئ. له دې وروسته به موږ او تاسې حد اقل څو ساعته مخکې یا یو ورځ مخکې د پروګرام لینک ترلاسه کوو او همیشه به انشاءالله په همغې کې ګډون کوو. نور مهم موضوعات به در سره شریک کوو. نننی پروګرام هم دومره و، لومړی پروګرام و. آینده کې به انشاءالله دوام کوي. تاسې ټول په الله پاک سپارمه. ښه وخت ولرئ، ښه ژوند ولرئ. نننی پروګرام کې ستاسې پوښتنې سوال و ځواب نشو اخیستی ځکه وخت را لنډ شو. آینده کې چې کله پروګرام کوو انشاءالله ستاسې دلته کیو این ای کې چې بره د سوالي علامه ده، په دې کې به موږ او تاسې ستاسې پوښتنې به هم زه رااخلم، پوښتنې به هم ځوابوم د خپرونې پر مهال. نو په دې هیله چې ښه ژوند، سوکاله او آرامه وخت ولرئ، جنت مو ځای شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.